یعنې دا یې درته ډالۍ درکړې ها؟ زه به یې اوس درته پیانو وښیمه. زه به په اجازه لاړه شم. البته ته تللی شي. ډېره خوشحاله ښکاري. ته په کوم حق زما کوټې ته راغلی یې؟ ستا په تمه وم. باید لږ خبرې وکړو. ما ډېرې دا ورځې تېرې کړي دي. کله چې بیرته خپلې کوټې ته راتلم خندل به مې. دا احساس مې کوه چې له خوشحالۍ نه پرواز کوم. هر ځل چې خپلې کوټې ته بیرته راتله د زړه درزه به مې ډېرېده. ستاسو موخه څه ده؟ زه پوه نه شوم. ډېره ښه پوهېږې سنان. ان له دې نه هم ډېره پوهېږې. دا پیانو څه شی ده؟ دا ګل چې مې په لاس کې وینې داسې یو ګل دی چې تر اوسه پورې هېڅ نه پیدا کېږي او سلطان ماته ډالۍ کې راکړې، خو اوس راته د پخوا په څېر ارزښت نه لري. زه هېڅ پوه نه شوم، تاسو ولې دا خبرې ماته کوئ؟ ځکه دا ورځې په تم راځي، ځکه په راتلونکي کې کوم مقام چې ته اخلې هغه به کنیزي وي، هغه تر کومه چې سلطان ته ارزښت ولري. په لومړیو کې چې راغلی وې د ماڼۍ قاعده او قانون درته بې ځایه ښکارېدی معلمې، خو اوس چې وینم پرته له دې چې ته کنیزي ونه منې کومه بله لاره نه لرې، پوه شوې معلمې؟ خواشینې یم. ما تا ته د یوې هوښیارې ښځې فکر کاوه.